دغه دوه خویندې مې دي چې دغه الله ژوندی لرئ. یوه خور مې ناجوړه ده، ډېره زیاته ناجوړه ده، په هسپتال کې چې کوم ده بس داخله کړې ده. نن چې کوم دی که نه دا 20 اکتوبر دی که نه، اوس دا 12 بجې به شي چې اوس په 21 اکتوبر به شي. سبا جمعه ده، خور مې ناجوړه ده، هغې نه هم دعاګانې وکړې. ډېره عاجزه ده، ډېره عاجزه ده. زما خور چې کوم ده که نه، زما خور چې کوم ده که نه، نو دا پلار خوی مې خراب دی جو، او زما په وجه باندې لکه زما پلار به زما خور ته دا به کور ته نه پرېږدي. زما خور ویل ولې به یې نه پرېږدم، نو دې څه چل شوی، تاسو به یې هم نه پرېږدئ، موږ به یې هم نه پرېږدو. دا د الله بني آدم نه دی، دا الله پاک نه ده پیدا کړي. څه چل شوی دی؟ ولې دا په دې دنیا کې واحد صرف دا ده، دنیا کې خو واحد دا خو نه ده، خو د دنیا خلک د الله پیدا کړي دي. نو بس موږ څه چل وکړو، موږ خو ته منکر یې نه شو. ما هسې نرانې خویندې دي ماشاءالله، زما اوښې د سړي بچي دي که نه، اوښې چې د ظالمان شي نو بیا خو خویندې خو د پردي کورونه شاوخوا بیا څه نه شي کولی که نه. زما دا خویندې چې کوم اوښې چې کوم دي دغه ډېر غیرتیان سړي دي. زما خویندې چې کوم دي نو هغه بس هغې ته ګوري نو خلکو ته څوک څه ورته خبره وکړي. زما خویندې نیغې سترګې ور واچوي، غلي کښېنوي، وایي ځئ موږ پوه شئ، زموږ کار پوه شئ، موږ شرمئ، تاسو خو نه شرمئ، ستاسې پې څوک زموږ د هغې سمه ورونه زموږ زموږ دا ورور ښه دی، هر څنګه دی، که نیمګړې ده او که خور ده او که هر څنګه ده، موږ نه ښه ده. د خور عزت پېژني، د خور حق پېژني. تاسو چې کوم دی نو ځان ته غیرتیان وایي او ځان ته سم د ملکان وایي، راشه هغه ته مو ګورئ، دا خو عجزه ده، د خدای تعالی عجزه ده. تاسو یې کور ته نه پرېږدئ، موږ به یې هم نه پرېږدو. نو په دغه وجه باندې زما پلار چې کوم دی چې زما خور سره تعلق نه ساتي، ما خور ورسره نه ساتم، مه ساتئ، ما زما دا ورور ګران دی. زه په تاسو باندې څه کوم، لرې شئ، انسانیت در کې نشته دی. نه هغه عجزه ناجوړه ده، ما وایي دعاګانې الله پاک دې روغ کړي، پوه شوې که نه. ته چې اوس که هغې له څه چلو شي، دا خو زما دا د مور مې دا دغه ده وفات شوې، زما خو لا یو غم نه دی ختم شوی. هلته کې مې خور هم ناجوړه ده، عاجزه. نو دا خو دې له څه چلو شي، ته خو به بیا مړه به یم، ځکه چې د هغه خور وړه رالویې کړې یم، پوه شولئ. دغه خور وړه رالویې کړې یم. زما پلار خو به هر ټایم جګړې کولې، مور به یې ډاله وهله، مور خو به زما هر ټایم د پلار کره وه د دې وهلو ټکولو د لاسه، چې یوه ورځ به یې ووهله، داسې به یې ووهله، شنه صحابه به یې کړو، هغه به 3 میاشتې به په کټ پاڅېدی به نه شو، ګرځېدی به نه شو. بیا هغه به بیا پلار به بوتله، هغه چې زموږ به واړه واړه تیکه تیکه به وو. او زه خو دې خبر چې د 6 میاشتو نو که د 1 کال وم، دغه خور به زه لویولم، دا 2-3 کاله زه د دې سره وم. بیا د عجزه واده شو، چې دا واده شو چې بیا موږ یوازې شو، پلار مې بیا واده وکړو. نو خور زما سره چلو شو، بیا به څه کومه، ما خو دا خور داسې لکه د مور په شانتې دغه زه رالویې کړې یم که نه، دغه زه رالویې کړې یم. زما خور چې واده شو، ما هسې چغې وهلې، ژړل مې ورپسې، ما دا زما مور ده. بیا زه خور سره په واده کې زه تللې وم، د هغې سره مې خپلې 2 شپې مه کړې. اوس هغه ناجوړه ته چې دعا وله وکړئ، ښه والله انشاءالله پیسې شو. زه بس سامان وامان راغونډ کړم که نه، کمره مې هسې ګډه وډه ده، څومره ګډه وډه ده، زغم مې نه کېږي. مینه وال په زور مې ځان مشغوله کړی دی، ګورې ښه. دا خبرې مه کوئ چې مور ته نه هېره شوه، مور زما نه خپله مور نه به هېره نو 20 کاله مخکې عجزه په حق رسېدلې ده. کله به جامې بدلې کړم، خور دې څه ډېرې خبرې دي، مینه واله په زړه مې خبرې نه ختمېږي، په زړه مې خبرې نه ختمېږي، زړه مې ډک دی که نه، چاته خبرې وکړم نو، څوک مې نشته دی چې غاړه والا ورکړم، دا زړه والا سپک کړمه، هېڅوک مې هم نشته دی، هېڅوک مې هم نشته دی که نه. مینه واله ډېره عاجزه یم که نه، ډېره عاجزه یم، خپل ځان له په خپله باندې خفه شمه.